واتبعوا ما تتلو الشیاطین دوی روان شولا د هغې څه پسې چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې یا په وخت د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمانو او نو کفر کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن و شیطانان کفرو چې کفر به کولو یعلمون الناس السحر چې خودلو به خلکو ته جادو. پرون مونږه د دې څه تفصیل بیان کړو خو دا موضوع ډېره اهمه او ضروري ده نو نیمګړی پرې نه ښودله چې د تفصیل مخکې هم لاړ شي ځکه چې سحر او جادو د ډېر وخت نه شروع شوی دی او تر ډېر حده پورې به جاري دا ډېر لوی امتحان دی او خلک یې کوي. نو پرون د سلیمان علیه السلام د زمانې تذکره وشول او د هغې هم چې د خلکو ولې سلیمان علیه السلام ته نسبت کولو او د هغه سره دشمني و او د دشمني په څه خبره باندې الله رب العالمین د دې صفایي وکړه چې سلیمان علیه السلام سحر نه دی کړی نو چې هغه سحر نه کو نو سحر چا کو نه شیاطین وي کو شیاطینو چې دوی به دا سحر کولو یعلمون الناس السحر چې خلکو ته به ښودلو سحر. وز د سحر د تاریخ چې دی بنیادی نو سحر د حق د مقابلې دپاره راوتی دی چې د حق مقابله پې وشي د وحي مقابله پې وشي. سحر د دې دپاره د اول نه ابتدا شوي ده او د یو تاریخ ته ور روان دی. اوس بعضې خلک په سحر باندې ولاړ دی او دې ته یو علم وایي چې دا خو یو علم د علومو نه دی او علم زده کول پکار دی او په هغې کې بعضې دلایل وایي او کله بعضې خبرې داسې وي چې هغه د یو حده پورې حقې خو د هغې نه غلط استنباط بیا کېږي او اخوا چې دی نو غلطي تی د غلطۍ دپاره لار روانه شي. نو د سحر تاریخ دا دی چې ابتدا د حق دپاره شوي ده لکه مثال به مونږ ووایو چې قرآن کې به ډېر تفصیل مخکې راشي چې د موسی علیه السلام کله معجزې راوړې نو د هغې په مقابله کې هغوی ساحران راوغوښتل او ورځې مقرره کړل او د هغې دپاره باقاعده مقابله چې دی نو هغی وکړلی شوله د هغې دپاره یې مقابله وکړل چې موږ د دې دپاره مقابله وکړو. نو سحر خو بعضې کارونه کولی شي خو د پیغمبرانو مقابله چې دا هغه پې نه کېږي د هغوی مقابله پې نه کېږي ځکه چې سحر خو هم الله رب العالمین پیدا کړی دنیا کې چې څه هم دی دا خو د الله پیداګر دی الله پیدا کړي نو چې الله پیدا کړي هغه په الله باندې چېرته زورور کېدی شي په الله باندې خو هېڅ څیز هم زوروره نشي کېدلی. نو بنیاد یې د دغه ځای نه ایښودلی شوی دی. وس د سحر چې دی نو د دې یعلمون الناس السحر د شیطانانو خبره وکړه چې ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر نو د سحر زده کول دا هم د کفر نه دی او سحر کول چې دی نو دا هم د کفر نه دی. او بیا د ساحر حکم بسی یو سړی ساحر دی جادوګر دی نو د هغه حکم بسی نو حدیث کې دا حکم راغلی دی چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم وی حد الساحر ضربة السیف دا ساحر حد چې دی نو هغه په توره والي یعنی وجلی په توره باندې د هغه دپاره مرګ دی. بیا دې باره کې مختلف اقوال لی امام مالک رحمه الله هغه هم د ساحر په باره کې دا وایي چې د ساحر حکم دا دی چې دی به قتل کولی شي که چېرې دا مسلمان نو دی به قتل کولی شي او د توبې مطالبه به د ده نه کېږي چې دی د توبه وکړي د توبې وینا به ورته نه کېږي دا موقع به نه ورکولی کېږي بلکې دی به قتلولی شي او که چېرته وایي دا ذمي دی ذمي هغه چاته وایي چې کافر دی ایمان نه دی راوړی او مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او ټیکس ورکوي نو د دې سړي ته چې دی نو ده ته به ادب ورکولی شي یعنې دله به سزا ورکولی شي خو وجلی به نه شي چې دی د سحر نه واړولی شي. که فرض که په دې سحر باندې نقصان ورکړي لکه دا سحر کله کله د مرګ باعث ګرځېدی شي اوس په یو سړي جادو کړي او د هغه جادو په ذریعه باندې هغه بل سړی وجلی یا چې دی نو دا داسې جادو کړي چاته داسې بیماري لګېدلی چې په هغې باندې هغه وجلی نو بیا خو دا ناقض العهد دی ده خو وعده ماته کړې ده لکه ټکس مقصد خو دا نه دی چې د دا ملک اخیستی دی مقصد یې دا دی چې دی ټکس ورکوي او دی به د ملک قوانین چې دی نو هغه مني نو که فرض که ده داسې کار وکړو نو عهد او واده د ملک سره ده ماته کړې ده نو اوس چې کوم دی د ده بیا د ده دپاره د هغې موافق سزا او که مسلمان نو د هغه دپاره وایي مرګ دی او بیا فرض که زنانه نو د زنانه دپاره جیل. امام ابو حنیفه رحم الله هم داسې وایي چې د ساحر دپاره چې دی نو قتل دی
او د د لپاره د توبې موقع چې دی نو هغه به ولو د توبې مطالبه به د نه نه کېږي چې د توبې مطالبه دې تی وشي ځکه چې دا کفر دی دا شرک دی دا کم چې دی کوي دا خو د الله او د حق مقابله دی په دې خبره باندې کوي او که چېرته وایي دا زنانۍ نو امام ابو حنیفه رحم الله دا خبره کوي چې دا به جیل کولی شي تر دې چې دا توبه وباسي چې دا توبه وباسي دا جادو چې دی دا مکمل پرېږدي نو د دې نه پس به دا خلاصولی شي که نه نو بیا به په جیل کې بیا بعضې علما داسې دي چې هغوی وایي چې دا سحر چې دی نو د دې باره کې معلومات پکار دي لکه د سحر مشهور 14 اقسام هم تفسیرونو لیکلي دي خو موږ په هغې تفصیل کې نه ځو خبره به رانه ډېره زیاته اوږده شي نو د سحر ډېر اقسام دي نو هغوی داسې وایي چې دا سحر معلومول پکار دي دې باره کې معلومات کول پکار دي چې دا سحر د کمې درجې دی که فرض که دې داسې سحر یې کړي چې هغه کې منافي د ایمانی یعنی ایمان وسر نه جمع کېږي نو دا بیا کافر دی که د داسې سحر کړي چې د یعنی نقصان خلکو ته ورکړي دا نقصان موافق نو که مرګ کړي جو قصاص دی که فرض که داسې نه جدیت دی چې څومره نقصان کړي نو د هغې موافق سزا چې دا هغه دله پکار ده د ده باره کې وایي معلومات چې دي نو هغه پکار دي و هغوی دا وایي چې په دې کې نارینه او زنانه چې دی دا مذکر مؤنث دپاره حکم یو دی د دې تبدیلي به پکې نه راوستلی کېږي چې دا مذکر دی او دا مؤنث دی سزا به د دوی دپاره یو وایي الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي نو دا سحر چې دی دا یو لوی سیز دی او خطرناک سیز دی او د دې په ذریعه باندې اوس بعضې کارونه کېږي نو بعضې خلک داسې دي چې هغه وایي مخکې تیر شوي دي بعضې فرقو ولا چا وایي سحر او جادو هیڅ هم نشي کولی دا صرف تخیل دی یعنی ستا په خیال کې ته یو څیز یې او تا ته داسې راولي چې داسې کېږي الان کې حقیقت پکې نشته دی د دې دپاره هغوی ډېرې خبرې پیش کوي یوه دا هم پیش کوي چې قرآن کې د موسی علیه السلام تذکره چې کېږي نو د هغه باره کې هم دا راځي چې د دوی تخیل کې داسې راوستل له موسی علیه السلام چې دا پړې چې دی هغه ورته ماران ښکاره شو نو وایي چې سحر څه کولی نشي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم سحر شوی و خو دا خبره ټیک نه ده خبره هم دا ده چې سحر چې دی نو دا بعضې کارونه کولی شي الله پکې دا طاقت اچولی دی د موسی علیه السلام د واقعې نه هم پته لګي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د واقعې نه هم اوس دوی بیا دا وایي چې د هغوی دپاره د خیال او تخیل ولې ذکر شوی دی نو په هغې کې څو جواب د خبرې نه کېږي یو خبره دا ده چې ګوره هغه انبیا دي نو عام خلک خو انبیاو ته نه رسي نو په دوی باندې سحر شو خو په دوی دومره اثر نشو کولی نو هم دقه اثر یې پرې وکړو چې د هغوی خیال بدل کو په هغوی صرف دا اثر وکړو یا دویمه خبره دا ده په دوی باندې چې دا کم جادو شو نو دا جادو پې داسې شو چې صرف د دوی خیال چې دی نو هغی بدلولو نو داسې نه ده بلکې مسله داسې ده چې سحر دا کار کولی شي لکه دې آیات کې په آخر کې وایي چې وما هم بضارین به من احد الا باذن الله الله وایي چې په دې نقصان نه کېږي مګر د الله په حکم باندې که الله په کوم ځای کې اذن ورسره موجود شي نو بیا کېږي نو چې الله وایي په اذن سره نقصان کېږي خو کېږي که نه جادو چې دی دا بعضې نقصانات کولی شي بعضې نقصانات دا کولی شي بیا جادوګر له ورتلل یا دا فالګر یا دا قسمه خلک چې دي نو دوی دا خبرې او دا کم ځای نه کوي نو مخکې د تفصیل بیان شوی او سیرت کې موږ ډېر په تفصیل واقعات ذکر کړي نو دا داسې چلې چې دا شیطانان چې دي دا بر اسمان ته خیږي او صحیح خبره د ملایکو نه واوري پخوا به ختل وس منع کړی شوي دي نو هغه خبره راوړي او د هغې سر ډېر شی دروغ ملګري کړي او په هغې باندې دا سړي خلک چې دی نو هغه دوکه کړي زمونږ په دې زمانه کې ډېر مداریان قسمه خلک چې هغه خپله عقیده او خپل سوچ او خپله دوایي یا ډېر قسمه داسې خبرې خورئ یا دوکه کوي لکه جالسازي داسې قسمه نو تاسو خیال د هغوی کاروبار چا وپېژندو چا ګیر کړله دا ولې نه چې هغوی له داسې دروغ خبرې ورځي چې تا ته ووایي ته اوس داسې یې دا ځای داسې دی دلته دا در دی دلته پلان کې نو دا خو پیریان خو شیطانان خو بیا ډېر مخکې دي نو هغوی ډېرې خبرې دروغ زده کړي چې سړی سته په اعتماد کې والي د هغې په ذریعه باندې او هغه یوه خبره نیمه ته رښتیا معلومه شوي نو د هغې نه دا پیدا والي اوس دا ساحر څنګه جوړیږي نو سحر یو ځان لسیز دی دویم د دې حقیقت چې دی هغه دا دی چې پیریان تابع کوي خو اوس دا پیریان څنګه تابع کوي نو دا خبره خو ډېره مشهوره ده چې دا پیریان تابع کوي نو مختصر به تاسو د زو داسې ووایم چې په دې باندې بعضې علماو لوی لوی کتابونه لیکلي دي لوی لوی کتابونه د عرب علماو پې لیکلي دي او د دې تفصیل ذکر کړی دی
خو مختصر دا دی چې پښتو کې به زه تاسو ته داسې ووایم چې دا پیریان نه تابع کېږي بلکې اصل کې دی د پیریانو تابع کېږي د پیریانو له داسې کارونه وکړي چې د هغوی مشر بیا دلته یو پیری حواله کړي زه وایي د خدمت کوه د دې په بدل کې ته زه لاړ شه ته د خدمت وکړه نو اوس دا جادوګر چې جوړیږي او دې ته رسي نو د دې دپاره په ده داسې کارونه کوي لکه د قرآن بېعزتي پې کوي قرآن ته کله سپلی پې جوړه کړي دا سپلی که ولاړ شه باتروم کې متیازي وکړه او د جنابت او د بیلمازۍ په حالت کې منځونه وکړه د بیلمازۍ په حالت کې قرآن ولوله او دا کم محرمات زنانه چې دی دوی سره زنا وکړه او داسې لکه چې هغه د ګناه هغه آخري حد یې هغې حد نه دی تیری نو دا یو شرط چې په کله پوره کړي نو هغه وایي چې تا اوس زما غلامي رښتیا قبول کړې ده نو زه په بدل کې به تا ته د یو پیری حواله کړم او دا به ستا دپاره کار کوي خو آخري درجه د دې دا ده چې آخري ورځ کله دا سړی ساحر جوړیږي نو دا که په هره لار جوړیږي نو دله دا ایمان راځي دا ایمان ولا د زوی په انسان په شکل کې راشي او منت ورته وکړي چې مکه زه دې ډېر کمزوری کړم او مکه د ایمان نه خلاصېږي دې نه توبه وباسه خو دې وایي نه نو بس هغه ایمان چې دی هغه ترې رخصت شي جادو او ایمان چې دی دا یو ځای نه پاتې کېږي اصل سحر او جادو چې کم دی د دې سره ایمان یو ځای نه پاتې کېږي دا جادوګر سړی چې کله جادو زده کوي نو د ده په دغې شپه باندې چې دی کله خپله چې لو یا دا سیس پوره کوي نو د ده نه اخري ایمان ځي نو سحر له چې ته وایې نه د ده مخ به توري دا هغه پروني مخ کې دی نه پاتې کېږي یو د رنګ توروالی دی یو د مخ توروالی دی د رنګ توروالی بعضې سړی تور سپین دا خو د الله رب العالمین پیدایش دی خو به تا ته بدې نه ښکاري دا مخ نه به تا ته پته لګي چې بس رنګ یې تور دی الله نه دی تور کړی او دا پښتو کې مونږ داسې وایو بعضې سړی داسې یاره وایي د مخ نه یېرې چڼېږي نو الله رب العالمین ولا دا مخ چې دی نو دا په اخره کې ایمان تی لاړ شي نو د ایمان هغه نورانیت تی وځي او دا مخ چې دی هغه څه شي هغه تور شي ایمان او دا نه یوځای کېږي نور تفصیل به یې سبا له انشاءالله که الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي